اے انسانانو قران باندې چې الله کلام کې شک مو پکې نو را میدان نشي د دیونه کتاب راوړل شي عاجز یې کنه مې وې منای وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اللَّهُ کوي چرته بشکی مما راسنا چې موږ نازل کړه له عبدنا پر خپل بندا عبدنا مراد نبی صلی الله علیه وسلم چت مندو د الله فتراوړی دی مقام کې د امر لپاره تعجیز سورت کې معنا ټوکړي نو سورت له سورت څخه چې قرآن ټوکړي دی کې معنا د احاطه سور بلد آیات دلیل له دې معنی چې قرآن سورت هم ډېرو مزامینو باندې احاطه کړي دویم دې کې معنا د شرافت قرآن پر سورتونو کې ډېر لوی عزت او اکرام دی دا چې کله انسان مرشي به در معلومات کیږي مم مثلی په مثل لري نبی یا په مثل لري قرآن کله یو سورت راوړی کله ویل اس راوړی کله جمله هم نشه راوړی یو ټول دنیا له چیلنج کړي لس معنا لس قومونه دي اځه پر لس سورتونه چې د بساط بلاغت باندې مشتملي تاریخ باندې مشتملي جغرافیه طب ارچ بګيري اعجاز ذکر غشنو کې نسل دویم قول دا مې مسیحي کی زمير راځي د نبی لا د شمانه وکا په شک کې وي الله وي مما دا سنا چې مونږ نازل کړي پر خپل بندا راوړی یو صورت په مثل د نبی باندې غوښتي تعلیم نه کړي ابن کثیر ویلي کړي د نبی مبارک دا نه تعلیم کمال لازم مبارک تعلیم آی اخر وخت کې به ذکر کړی وای نه وکړي مسند ابن ابي شيبه کې راځي دې روایت حاصل لا چې نه ذکرې ځکه دا نبی معجزه وا او نبی له زمير راځي کول لا غیر مناسب یو خو قرآن دې صورت دې آیات نوم دې صدق القرآن دویم د سورې یونس سره دې ټکر راځي دریم قانون دار چې په مناظره کې سړی شخص نه پیژنې ځو پیش کوي زو پلانې مولوی صاحب راواله مته پلانې راواله نه داوام دار چې څوک راولي راواله اوس چیلنج ورکې میدانی ودعو رب له د خپل علماء من دون الله سوا الله نه غیر له ورې کتاو شهدا کوم ډېر معناګان دي دلته کې معنا علما ان کنتم صادقین کای تاسو رښتونی نه یو صدق په مقابل لکه کذب کی ورسات اوس تخویف ورکي کوم انسانان چې قرآن مقابله ونه کینو ایمان دې پیراوړي کړهنه ور دي فإن لم تفعلوا الله كذا كارمون كين شرط بمون كين ان فلم داخل لم في المضارع معنى دار فإن تركتم الفعل كذا كار مفري خودو ولن تفعلوا دې ویل شي ادخال الهي الله کولم نشي قرآن مقابله خو آسان کار نه دی فت خدا جواب جزاء خو دې مخه شر سره مناسبت لري دې سره مناسبت دی اصل کې آیات د شری فإن لم تفعلوا الله یک مقابله مونکړه شرط به مونکې نو فاقبل التوحید توحید اومنه وست پیدا وای زام ساتي دور نه لتی هغه ور خشاک دي ناس انسانان دی او کانی تیږي وعد للکافرین ته کړه شوی کافرون لرا دلته ویلې النار ورس براش نار نکرا چونګي مقام کې کفار مراد الله کامل اور ذکر کی الته مومنان دي معمولی ونه یرا اور عظمت به
ابن قیم ذکر کړي په حاد الارواح کې اذان لګوري خاص کر احادیث د نبی ناس مراد انسانان دي جنات میں مرضی مخالفین بیا هیڅ څنګه شو ولګي جواب دا چې الله بغیر طاقت اچوي دیم شی بنی لیکري دا اندامونه په شان د انسانانو شي وکاړو کې بدن کان سو جرم کړي یو جواب دا چې مراد ریتی ګناول حجاره هغه تیګری چې دې بندګي کړي دویم قول دا چې د فرق شي ما بین د ور د دنیا او د آخرت کې اگر کوئی دنیا پر اور کې څنګه زغال وغیرہ سوزولې کی دریم فرق علماء ذکر کړي ابن کثیر وایي چې دینه مراد یو خاص قسم کانه دي شیله ویل شي کبریت ضرور علی بدن سره یې کېږي بدبو یې سوخ زیات کوي دا خاص کانه مراد دی او عدت کې معنا دا تهریدو وا للکافر معنی باز غره سوال لري چې ګوره ګناه کبیره مرتکب بنی شي ځکه الله یې کافر الله نه لپاره تخصیص جواب اسه کې تیار شوی لپاره دې کافر دی ٹھیک دا مومن ګناګار بورځي لیکن دې وخت د لپاره وزيري قران چې دمکی ورګي متصل زیره ورګي به بشارت